په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبې د سختې لرزاندې زلزلې له امله د مړو تازه شمیر. په یو تازه راپور کې د وروستیو خپرو شویو شمیرو له مخې په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبې د سختې لړزانده زلزلې له امله تر اوسه په دغو هیوادونو کې 21,000 کسان وژل شوي دي. راپورونه ښایي تر اوسه یې شمیر ټکل شوی نه دی، لا د مړو ایستلو هڅې روانې دي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا د پیړۍ تر ټولو ستر ناورین بللی دی او همدارنګه یې له نړیوالو د بشري او مالي مرستو کلکه غوښتنه کړې ده. بلخوا هغه ژغورل شوي کورنۍ د خپلو هغو ماشومانو په لټه کې دي چې د تیرې دوشنبې ورځې د دغې خونړۍ زلزلې له امله تر اوسه بېدرکه شوي دي. دا او تاسو ته لنډ خبرونه، تر بیا ښې چارې.